ام سلیم یو ښځه وه، هوښیاره ښځه وه. خاوند یې مالک ابن سنان، خاوند یې کافر و. چې کور ته راغی نو ښځه چې ولیده نو ښځه مونځ کوي. نو خاوند یې ورته اول وایي د ټولو نه اول ښځې داسې معلومېږي چې اسباوتې ته مو بڼه شوې داسې معلومېږي. لکه اوس هم داسې خبره به کېږي چې زما یو خور به ملک ته لاړی شي، خلک به ورته هلته وایي وابیانو مدرسه کې سبق ویلی. دا خبره څه زړه نوې نه ده، دا زوړ تاریخ زموږ پرې را روان دی. مالک خپلې ښځې ته وایي اسباوتې، ښځې صابڼه شوې اړولې د خپل دین اسلام نه. خو هغه تاریخ به یاد ساتئ. هغه ښځه ورته څه وایي؟ ام سلیم ورته څه وایي؟ ما اسبوتو ولكني آمنت بهذا الرجل. زه صابي شوی نه یم، صابڼه شوی نه یم. ته که راته وابڼه وې که ته راته صابڼه وې، ما په دې سړي ایمان راوړی. لکه نن چې خلک موږ ته وابیان او صابیان وایي، والله که زموږ د دې دعوت نه بل دعوت وي چې الله ومني او د محمد رسول الله عربي خبره ومني، څوک به څه وایي؟ او دا الزام په سړو یوازې په ښځو یوازې نه و. کم چې امام مسلم د ثمامه واقعه ذکر کړې. ثمامه چې کله نوی مسلمان شو، اوږده قصه ده، چې کله مکې ته اول لاړ نو د مکې خلکو ته اولنې ټکې دا ووه، ویل اسبوته یا ثمامه، صحابي شولې ثمامه. هغه ورته عجیبه الفاظ وایي، ما اسبوتو ولکني اسلمتو. زه صحابي نه یم، زه مسلمان یم. اگر که ته ماته صحابي وې، خو زه اوس ما خپله عقیده او ایمان یې زده. دا ښځه ورته وایي ام سلیم ته، دا خاونده ښځې ځان له خو کار څه شوې، خو ګرې فلا تفسدي علی ابني، زما انس چې خراب نه کې. ځکه اوس خلک را وایي چې چاته صحیح عقیده څوک ښیي، خلک وایي ځان له خرابه شوي خو چې نور څوک خراب نه کې. خو زه چې دې خبرې ته ګورم، دا خبره یاد ساتئ. سړي د اوس زمانه کې دومره د قرآن او حدیث دعوت دومره په مخ کې د سړو نه لانل لکه څومره چې د ښځو نه مخکې لاړ. په دې څوک نه خفه کېږي. او د هغې وجه داسې ده چې ولې سړي محنت نه کوي د الله د دین، ولې سړي ځان دې کار ته نه راوړاندې کوي. دا خو د رب قانون دی چې یو څوک کار پرېږدي، رب العالمین ولا بل څوک د هغې دپاره پیدا کوي. ته کله سوچ وکړه نن په دې مدرسه کې چې 19 طالبات یا 20 طالبات فارغېږي. موږ څه کال په باجوړ کې زمونږ سره په دوره کې چې سند یې زمونږ نه اخیستو نو 126 جینکۍ. ما چې سوچ وکړم مال باجوړیانو 126 هلکان په تاسو کې زمونږ سره هلکان زیات نه زیات 40 کسانو، مال تاسو کې چا 100 ته بنات ورسېدل او ټکې هلکان. او عجیبه غوندې پروګرام دی. خلکو نورو خبرو له ډېر زور ورکوي، نور خبر له زور مه ورکوه. والله عزت او کامیابي په دین اسلام کې ده. صحیح دین زده کول سړو ښځو ټولې وپېژنئ. په دې تاویلې ماویلې باندې کار نه کېږي. په صحیح دین په غیر د قرآن او د حدیث نه په بل څه کې نه زده کېږي. عرض مې دا خبره کوه چې ښځې ویل خپل خاوند ته ورته وایي بچی مې خراب نه کړي، دې ته دا غلط دین ونه ښیي. هغه ورته وایي خرابو مې نه سمو مې ده. دا څه ناشنا خبره، خرابو مې نه. لاړې رسول الله ته بوتو او د الله رسول ته وایي زما دې وړوکي بچي ته دعا مو وکړه او دته کلمه مو ووایه. کلمې مو ویله د چا په وجه باندې؟ دا بچی د چا په وجه صحیح شوی؟ دا د ام سلیم په وجه صحیح شوی. نبی صلی الله علیه وسلم چې وله دا ښایسته دعا کړې وه، دا د چا په وجه کړې وه؟ دا د ام سلیم په وجه کړې وه. دا ابو طلحه چې مسلمان شوی د چا په دعوت باندې؟ دا د ام سلیم په دعوت مسلمان شوی. چې کله خاوند یې وفات شو، زوړ خاوند مالک، نوی سړی راغی ابو طلحه، ښایسته ځوان ښایسته سړی چې راغی ام سلیم ته وایي ای ام سلیم ما سره واده وکړه، ما سره نکاح وکړه. ام سلیم ډېره هوښیاره ښځه وه. ویل تا سره څنګه واده وکړم؟ ته کافر یې، ستا او زما په عقیده کې فرق دی، ستا په عمل او زما په عمل کې فرق دی. تاله حیا نه درځي چې یوه ونه ته په خپل لاس وتوږې، په خپل لاس یې جوړه کړې او سبا ورته سر ښکته کړې. شرم دله د دې خبرې نه درځي. دا خبره د ښځې نه اورېدل د چا خبره وه؟ دا د ښځې خبره وه
چې لاړ کور ته ځان سره ښه وشرمېدو چې ما ته دې ښځې څه وویل. دویمه ورځ شوله، درېیمه ورځ شوله، نو عجیبه خبره کوي. ابو طلحه ورته وایي چې زه که مسلمان شمه زما به څوک ضمانت وکړي چې ته به زما سره نکاح کوې. ابو ام سلیم ورته وایي دا ضمانت به محمد رسول الله کوي صلی الله علیه وسلم. د الله نبی مخې ته چې راوستو او د ابو طلحه دې تندي ته چې ګوري محمد رسول الله وایي غرة الاسلام، دې تندي نه د اسلام رڼا راخورېږي. دا تندی چې چمک وایي د اسلام په وجه چمک وایي. څنګه را روان شوی ابو طلحه؟ ابو طلحه وایي اسلام راوړم، د الله رسول کلمه ویله او محمد رسول الله په دغه مجلس کې ام سلیم ابو طلحه ته په نکاح کړه. خو فکان الاسلام صداق ما بینهما، نور مال ته مې ضرورت نشته، داسې سړی لاله پکار دی چې داسې ایمان او د اسلام والی. زما هم دقه اسلام بس زما او ستا مهر شو، نور څه نه غواړم. او زه دا ویم فارغه شوئ خویندو، د اسلام سوچ وکئ، د ایمان سوچ وکئ. هغه ځای کې د خپلوۍ سوچ وکړه چې تا چې دا کم دین یې زده کړی دی چې دا خلکو ته په صحیح طریقه باندې ورسي. دا کوشش وکړه چې دا دین اسلام چې ستا کومه ذمه، د چا د مال سوچ مه کوه، مال سړی سرکشه کوي. د چا د هر څه ختمېدونکي داسې یو سوچ وکړه چې ستا عفت او حیا، ستا دین اسلام، ستا قرآن او حدیث، ستا بخاري به په کوم ځای کې ستا په عمل چې داسې ځنې چا سره خپلوي وکړي چې اگر د سبا داسې خبره کوي چې بخاري کې که 20 ځل راپورې دین راغلي خو زه یې نه منم. ځکه داسې خلک هم شته که ډېر خفګان بېګا مې ملګرو سره چې ګپ لګاو. ما ویل که نن څه ښځې پیدا شوي دي مثلا چې هغه حیا او پرده نه مني، نو په دې ملک کې ولې داسې خلک کم دي چې نور د بخاري په ذرا او حدیث نه مني؟ هغو ته ولې لږ سوچ نه کوئ؟ زموږ د معاشره کې هغه خلک چې د اسلام دعوه کوي، هغه خلک چې د توحید دعوه کوي، هغه خلک چې د سنتو دعوه کوي، ښکاره داسې خبره کوي چې دا حدیث اگر چې په بخاري کې راغلی دی خو دا زه نه منم، بخاري خو څه د اسمان نه وایي نه ده راغلی. د هر باطل په خلاف د مریم مې خوښ دي.